بسم الله الرحمن الرحیم. نن دی ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ یو عام پکچر ایډیټ کوو او هغه به افیکټ وروړي لکه د آیفون. کلیک کړی به یې موږ په ساده موبایل انډرایډ وغیرہ کم یو په صرف ریزولوشن چې صفای هغې کې موږ ایډیټینګ کوو او هغه به موږ له بیا هغه شانتې لوک راکوي چې کم آیفون ایډیټ وشي. هم په لایټ روم کې لایټ روم یو داسې اپ دی، ټولو ته پته لایټ روم څه شی دی. لایټ روم دا چیک کوي. د دې لینک به زه ډسکرپشن کې شیر کوم، خو راځئ دا ویډیو اوس وګورو. دا ما ریسیټ کو، دا ما ایډیټ کړو داسې. ګورئ ډارکنس هر څه پکې اپلای شو، نو کم مطلب لوکس سویل رنګ کې میټر کوي. اوس دا زه مطلب اخوا کوم، صفا مې کو، سٹارټ نه شروع کوم. ډیپینډ کوي په تاسو باندې تاسو کم ټایپ ته ایډیټ کول غواړئ. ګورئ یو وی کلاسیک ایډیټینګ، کلاسیک ایډیټینګ چې وکړئ که نه نو هغې سره ډېر ښکلی راځي. یو وی شپړ ایډیټینګ، نو ډونټ بي شپړ، ځان نه شپړ مه جوړوئ. ښکلی ایډیټینګ چل درته ښیم. پریسیټس به زه کاپي کړم دې ځای نه او به درکړم. چې تاسو بیا اپلای کوئ تاسو ته به ډایرکټ مطلب چې کم فوټو مې نایټ کې تاسو کلیک کړي هغه به بیا تاسو ډایرکټ ایزیلی مطلب چې پریسیټ اپلای کوي نو سیم هماغه شانتې ایډیټ به ډایرکټ وشي. نو اوس موږ راشو پریسیټ ته. پریسیټ ته زه راغلم. پریسیټ کې زه اوس دې کې ګورم چې زما دې پکچر سره کم یو فلټر پې ښکلی لګي. ما به دا اپلای کو دا ویویډ مې په وکړو. ویویډ نن سبا لکه ما د آیفون کې ډېر خلک چې ګورئ تاسو ویویډ اپلای کوي نو هغې نه پس ته بیا وایي خوند کوي. میټ داسې وي یو ډل ډل لایټینګ والی. ویویډ چې کم دی ویویډ ما اپلای کو. هائی کنټراسټ والا خوند کوي. هائی کنټراسټ اینڈ ډیټیل یار دا صحیح دی، دا به تاسو ټیک کړئ. دې نه پس ته به تاسو راشئ لایټینګ ته. لایټینګ چې کم دی ګورئ دې کې تاسو چیک کوئ دا بدې ښکاري. او دا پکچر ما یو سکرین شاټ دی ښه، د ویډیو نه ما سکرین شاټ اخیستی، هغې نه زه ایډیټ کوم. نو بیا ریزولوشن خراب دی دونه ځکه دونه ښکلی به نه راځي، خو بیا هم صرف ایډیټینګ چلی زده کوي. لایټ کې خو دا هغه لایټینګ دی چې کم اوس مونږ کم فلټر اپلای کو فلټر لایټینګ دلته کې به اوس ښایي. چلو هغه پرېږدئ ځکه چې فلټر کې خو خپل لایټینګ ښکلی راغو. کلرز کې به مونږ ګریډینګ کوو. هو ګریډینګ له به مونږ راشو، دا پرېږده ګریډینګ وکړو. دې کې به مونږ وکړو چې نایټ کلرینګ سره کم یو ښکلی راځي. ګورئ یې لږ ورته هولډ کوئ چې تاسو ته پته لګي ایډیټ څنګه پته یې لګي که نه. دغه شو لومینیس. د دې چې کوم دا لایټینګ دی دا لاندې لاین به لږ غوندې هارډ کوي لږ. صحیح شو. دا تاسو ګورئ که نه دا به داسې نه کوئ چې مطلب زما چې کم څونه څونه کړي دونه کوئ. دا ډېرې ویډیوګانو کې راشئ چې بس څوک څونه کوي تاسو هومره اپلای کوئ نو هغه ویډیو مطلب هغه پکچر وغیره ایډیټ صحیح خو شي، خو لکه هغه شانتې خوند نه کوي. بلې تاسو به د خپل پکچر سچویشن ته ګورئ چې ستاسو پکچر کې کم سچویشن باندې کم لایټینګ ښکلي ایډیټ باندې خوند کوي تاسو به هغه پې لګوئ. داسې نه چې ای پې کم کړي تاسو به هغه کوئ. اوس دې کې ګورئ یلو کلر دی، یلو برګر چې کوم دي دې کې به زه لږ ډارکنس راولم. ریډنس پکې څه شته، ریډ لایټ پکې هم ایډ کړم. بلو لایټس پکې شاته شته هغه به زه لږ هارډ کړم او دا به زه ډن کړم. دې کې داسې نور خاص څه نشته. وایبرس ټمپریچر او ټرنډ دا پکې زه نه اپلای کوم. افیکټ یو امپورټنټ شی دی. افیکټ کې به ټیکسچر مونږ چې کم دی چې کې دې کومه ټیکسچر راغلي دا به هارډ شي لږ غوندې. کلیئرټي دې ته وایي که نه مطلب صفایي د دې پکچر راشي لږه ډېره راغه. او دا ډیس چې کوم دی که نه دې سره هم ډارکنس راځي په هر یو مطلب. اوس دا برګر پروت دی که نه دې سره به سایډونو ته بلرنس راغلي هغه ډیس چې کوم دی هغه اپلای کړي. او وینټیک چې کوم دی که نه دې سره به تاسو دا پکچر سایډونه هغه شي ډارک شي. دا به لږ شانتې هغه کوي چې سایډونه یې ډارک شي. اور باقي اوس ستاسو پکچر دا د ایډیټ شو. کلرینګ کې پکې څه پاتې نه شي. وایبرنس چیک کوئ لږ غوندې هارډ کوئ چې کلرینګ پکې ښکلی شي. سچوریشن کموئ مه کموئ ځکه چې بیا هارډ نه ځي. سچوریشن لږ زیات کوئ او ټمپریچر صحیح دی.
بس زمونږ پکچر شو ایډیټ. اوس په دې باندې کلیک ونیسئ، تاسو ته پیرنی پکچر مو ښیي او پس ته نیم. نو کمنټ کې ووایئ که پکچر مو خوښ شو، ایډیټینګ مو خوښ شو. مزید داسې ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن دباو کړئ. تاسو ته پښتو کې داسې ویډیوګانې راځي. زموږ فیسبوک چینل هم شته، په ډسکرپشن کې به زه د هر څه لینک درکړم. نو هغه ځای نه زموږ یو پلیټفارم فالو کړئ، تاسو ته به هر یو ویډیو ډېر ایزیلی راځي. داسې زه فیسبوک هیکینګ وغیره هر یو داسې مزیداره ویډیو ښیم، ټپس اینډ ټریکس. نو پلیز سبسکرایب کړئ، لایک کړئ ویډیو، کمنټ وکړئ، شیر کړئ فرینډ سره چې هغه هم داسې ایډیټینګ سټارټ کړي او تاسو نه تنګ وي په ایډیټینګ باندې. الله پامان.